ایران یو ځل بیا وایي په هیڅ صورت له خپلو حق اوبو نه تیریږو. د هلمند له سینده د ایران د حق اوبو د غوښتنې په دوام دا ځل د دغه هیواد د انرژۍ وزیر ویلي چې تهران به په هیڅ صورت هم د هلمند سیند له حق اوبو تیر نشي. علي اکبر مهرابیان له یوې ایرانۍ رسنۍ سره په مرکه کې څرګنده کړې د افغانستان د سرپرست حکومت د چارواکو له لوري د ایران د حق اوبو په رسمیت پیژندل یوازې په ژبه کافي نه دي او باید دغه اوبه ایران ته ورکړل شي. د ایران د انرژۍ وزیر وایي په هیڅ صورت نه تیریږو او دا چې افغان لوری یوازې په ژبه ووایي چې موږ په رسمیت پیژنو دا هم زموږ لپاره بسنه نه کوي. هغه وخت موږ قانع کیږو دغه اوبه په هغه حجم چې په تړون کې اټکل شوي خوشي کړل شي او زموږ هیواد ته دې ورسیږي. خو د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت د دغه ایراني چارواکي د څرګندونو په غبرګون کې وایي د پرلپسې وچکالیو له امله د هیواد په سیندونو کې د اوبو کچه ټیټه شوې او پوینای که اوبه ډېرې شي نو د 1451 کال د معاهدې له مخې به د ایران حقابه ورکړل شي.